بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځم د تاسو ورډ څنګه په څومره طریقو را خلاصولای شو. رائټ کلیک ان پن او دلته راځو بیا رائټ کلیک ان پن. اول وار چې کله تاسو انسټال کړئ نو سٹارټ او دلته راځي آل اپس او بیا ځي ډبلیو ته ځان رسوي او ورډ پروګرام څنګه کوي په کلیک کوي را خلاصيږي. دا یو طریقه شو. بل طریقه سٹارټ آل اپس بیا ځي دلته ورډ ته رائټ کلیک پن ټو سٹارټ په دې باندې کلیک را خلاصيږي. دا دویمه. بیا رائټ کلیک پن ټو ټاسک بار دغه باندې کلیک را خلاصيږي. دا دریمه طریقه. او رائټ کلیک وکا اوپن فایل لوکیشن په کوم ځای کې چې دا آیکن سیو دغه باندې رائټ کلیک او سند په ډبل کلیک را خلاصيږي سند ټو ډیسکټاپ کریټ شارټ کټ دې باندې ډبل کلیک هم ورډ پروګرام را خلاصيږي. دا څلورمه که پنځمه طریقه شوه. بیا راځو کوټانا ته دلته ورته وایي چې سٹارټ ورډ open word غاګ مې نه اوري. زه ستونزه کې راغلی ده. که غاګ مې نه اوري I can't connect at the moment. خو دلته یو طریقه هم شو که نه. هغه یوه طریقه شوه. دا یې بله شوله. مخکې تاسو لیدلی چې ما پر اخلاص کړی که نه. دا یې بله طریقه شوله. او سره تاسو رایټ کلیک کوئ رن ته لاړ شئ. رن کې ورته ولیکئ win word څه شي win word. دا یې بله طریقه شوله. کولی شئ تاسې رایټ کلیک رن ته لاړ شئ. دغه کې ورته ولیکئ CMD او را خلاص کوي کمانډ فرام. دلته لیکي سٹارټ وین ورډ انټر ورډ پروګرام را خلاصيږي. لاړ شئ بیا نوٹ پیډ را خلاص کوي. نوٹ پیډ کې لیکي سٹارټ وین ورډ ورډ چې په خپل نوم باندې آیکن جوړ کړي او هغه باندې ډبل کلیک کوي را خلاصيږي. دي کنټرول اس دا به سیو کې او ډیسکټاپ باندې تم چې سیو کا نوم دې ته ورکا فرض کوي خان ډاټ بیٹ ایکسټنشن ډیر ضروري. تاسو ته ما د ورډ ایکسټنشن خو د ډي او سی دا ډاټ بیٹ بي ای ټي بیچ فایل د صحیح ده. دا به سیو کې څنګه د سیو کو دا اوس بند کا په دې باندې ډبل کلیک کا ورډ پروګرام څنګه کیږي را خلاصيږي. خو دغه خان نوم کې چېرته ما مخکې نه یې اډ کړی په رن کې کار نه کوي. دلته ولیکئ خان دا باندې مخکې م جوړ کړی ده. که زه به دغه لږ رینیم کړمه که دې ته به نوم ورکړمه جانان تر ګورو چې کار کوي که نه کوي. ډبل کلیک کوو یوارې. ښه اوس که زه رن ته لاړ شم نو کیدای شي که به دغه نوم مې نه وي جوړ کړی نو دا به څنګه کوي کار به نه کوي. ښه ډبل انس دنده جوړ. اوس که غواړې چې د تا نوم چې هر څه نوم دی ده جانان کبابي کړایي والی کار شي نو غواړي چې دا په دې رن کې هم کار وکړي. رایټ کلیک دې ځای نه به یې کټ کړي یا به یې کاپي کړي. زه یې کټ کوم او په دې رن کې به ورته ولیکئ سیسټم 32 او انټر به یې کړئ. په دې فولډر کې دننه به یو خالي ځای کې رایټ کلیک کوئ او پیسټ به یې کړئ. کنټینیو باندې به کلیک کوئ. دا اوس بند کا راشه رن ته. په رن کې ورته ولیکه چیو جانان انټر. اوس به ورډ پروګرام را خلاصيږي. کولی شئ تاسې ټاسک منیجر نه را خلاص کړئ. رایټ کلیک ټاسک منیجر او په دې کې تاسې ښه دا اول کم ښکارېده که نه دا رقم. کولی شئ تاسې مور باندې کلیک کړئ ډېر اپشن ښکاري. دې کې تاسې لاړ شئ فایل ته نیو ټاسک دلته جانان ولیکئ یا وین ورډ ورته ولیکه انټر یې کړه نو ورډ پروګرام را خلاصېږي. دا مختلفې طریقې شارټ کټ هم ته جوړولی شئ. هغه ورنه پاتې شوله. ځمه بیا سٹارټ آل اپس او رائټ کلیک به کوي دې باندې اوپن فایل لوکیشن او دلته به دې باندې رائټ کلیک کوي پراپرټیز ته به لاړ شي. ما تیار ته جوړ ده کنټرول آلټ ډبلیو. تاسې کولی شئ بدل یې کوئ. کنټرول آلټ کیو فرض کړئ اپلای اوکې کنټرول آلټ کیو. اوس تاسې ته ګورئ ورډ پروګرام څنګه کېږي. دا در اخلاص. دا مختلفې طریقې دي د را خلاصولو د ورډ پروګرام.